د روان 2024 کال له پیل تر ننه د شلوریز فارمټ په لړ کې د هغه 15 افغان لوبغاړو نومونه چې د سوداګریزو او ملي لوبو په شمول یې ډېرې منډې جوړې کړې دي. په لومړي مقام کې د افغانستان پیلیز کلاسیک لوبغاړی ابراهیم زدران ده چې په ټولو 28 لوبو کې 850 منډې جوړې کړې دي. په دوهم مقام کې بیا هم د افغانستان د پیل توپ وهونکی رحمان الله ګربز ده چې په ټولو 33 لوبو کې 803 منډې په خپل نوم کړي. په دریم مقام کې بیا چپلاسی نجیب الله زدران ده چې د خپل ځان لپاره په ټولو 26 لوبو کې 480 منډې جوړې کړې دي. بلخوا په څلورم مقام کې د افغانستان آلراونډر یا ټول شر لوبغاړی محمد نبی ده چې په 38 لوبو کې 453 منډې جوړې کړې دي. او په دغه قطار کې بیا په وروستي مقام کې عظمت الله عمرزی ده چې په 15 لوبو کې 444 منډې جوړې کړې دي.